السلام علیکم ملګرو په دې لاره چې راته روغ او جوړ به د صحت کلمې په تن وي یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره درته راغلی یم غواړم چې یوه ښکلې او په زړه پورې ویډیو درته جوړم دغه ویډیو چې ده څنګه کولی شئ چې یو نفر ماسنجر کې تاسو ډېر چاټ ورسره کړی وي هغه چاټ په یوه کلیک سره ټول کنورسیشن ټوله جمع ډیلیټ کړئ نو دا مو خپله ځانګړي یوزر سره مو چاټ کړی ده د خدای ډېر ده او مسنجر یې مو ته بیخي دروند کړی دی او زه غواړم دا یو ګروپ دی د ګروپ یې زه کوم دا ګروپ وکړئ دا په سنګ شي دا پرېښه دا څومره لیکل شي نو مسنجر چې درین کړی ده زه که غواړم چې دا مسنجر دغه په یوه کلیک سره دا ټول چاټ لاند کړم ډیلیټ کړم نو اسانه طریقه ده د پوسټ د درې نښې ټاکي چې وینئ په د درې نښې ټاکي د اسلامي نشرات خپروي دغه داسې به زه دا پوسټ درې ټکي وینئ په دا درې ټکي د چا کله کلیک وکړئ نو ګوره دلته تاسو ته ډېر آپشن دي چې مسنجر تاسو به ډیلیټ کنورسیشن ووایئ د ډیلیټ کنورسیشن باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو به ټول کنورسیشن چې ډیلیټ شي ختم بشي نو هغه نشرات او ګروپ مو ډیلیټ نشو خو مو سره هغه کنورسیشن ټول څه شو هغه رقم دی چې ټول ډیلیټ شو اوس زما کومه هغه چې دا یو بل ده د ورور د کومه بل آی ډي ته وښیم عملي چې تاسو خپله ووینئ تاسو یقین پوه شئ همدغه مې ټول چاټ سره کړی همدغه رقم ته زه ډیلیټ کنورسیشن باندې کلیک کوم بیا ډیلیټ کوم اوس بیا تاسو خپله ووینئ چې دغه هغه چې ده دا چاټ ټول ړنګ شو ډیلیټ شو اوس یې تاسو زه هغې آی ډي ته ورسېدانی دا ټول چړانې ټول ډیلیټ شو نو دغه په یوه کلیک سره ما ټول د مسنجر هغه چې و چاټ مو دغه مې ټول ډیلیټ کړه نو هیله لرم چې زما دغه ویډیو هم درسره سبسکرایب کړئ او په څنګه یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ ملګرو تر څو زما دغه ویډیو د هر څه نه مخکې تاسو ته ورسېږي بس په وخت